اوس راځو د نهم درس په ادامې سره موږ تاسو د نهم درس پاتې برخه وایو. د نهم درس پاتې برخه کې موږ تاسو د نومینم پلورال یا د نومونو تبدیلول د مفرد حالت څخه جمع حالت ته په الماني ژبه کې موږ تاسو د قوانین وویل، 15 قوانین وو. اوس راځو او دا مو ویل چې قوانین چې دي په زیاتره نومونو کې قابل د تطبیق دي او بعض داسې حالات هم شته چې په هغې کې قابل د تطبیق نه دي. نو مقصد مو دا دی چې په عموم کې همدغه قوانین دي، بعضې استثناءات شته، بعضې نه حتی ډېر به وي، خو عموما دا قوانین دي چې موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې څنګه موږ تاسو کولی شو مفرد نومونه جمع حالت ته واړو. دلته راځو اوس لیست د نومونو دی. راځو نومونه دي چې هغه زه تاسو ته ما نښانې کړي دي، یعنې کوم علامه چې دلته ما ورسره REG 2 لیکلي دي یا مې EG 2 لیکلي وي، لکه دلته ما لیکلي دي EG 4 څلورو ته وایي، R خو خپله پوهېږئ EG 4 یعنې دا د څلورم قانون مطابق تبدیل شوی، دا هم د څلورم، دا هم د څلورم، او دغه نور چې ورسره مې دي لیکلي د دوی قانون هلته نه دی ذکر شوی. او دلته چې دغه ټول دا د دوهم قانون مطابق تبدیل شوي دي. مثلا دیر کمپیوټر، دی کمپیوټر، ګورئ په دې ځای کې یعنې دلته هم کمپیوټر دی، دلته هم کمپیوټر دی، یعنې موږ تاسو ویلي د دوهم قانون مطابق کوم کلمات یا نومونه چې په AR AL AN او یو دوه نور هغه چې په هغې سره ختم شي، نو هغه په آخر کې موږ هیڅ نه اضافه کوو، صرف د هغې آرټیکل تبدیلو. لکه ډېر کمپیوټر، دی کمپیوټر، بل دی ډېر لیغر، دلته بیا هم په AR باندې ختم شوی، دی لیغر، بل دی ډېر ریکارډر، دی ریکارډر، ډېر ریکارډر، دی ریکارډر، لیغر استاذ ته وایي، ریکارډر هم ریکارډر ته وایي، بل دی داس میتشن، موږ تاسو ویلي وو هغه کې یو قانون دا و چې که په CHAN سره ختم شي نو په هغې کې هم په آخر کې موږ څه نه اضافه کوو، خو لومړي قانون مطابق د هغې آرټیکل دی ته اوړي. دی میتشن، داس میتشن، دی میتشن، میتشن ماشومې نجلۍ ته وایي. ښه، دلته بل قانون دی چې دا قانون موږ په قوانینو کې نه دی ویلی، خو لکه مثلا داس فوټو بعضې نومونه دي چې هغه موږ صرف د ایس په اضافه کولو سره جمع حالت ته اړوو، د ایس په اضافه کولو سره او د آرټیکل په تبدیلولو سره جمع حالت ته اړوو. مثلا داس فوټو، دا عکس، دی فوټوز، د لومړي قانون مطابق مو آرټیکل دی ته تبدیل کړ او د فوټو په آخر کې مې ایس ورسره کړ، دی فوټوز. داس هاندي، مثلا آټو که ووایو، داس آټو معنا موټر، دی آټوز، په آخر کې ایس ورسره اضافه کړ او دا مو هغه ته واړو، آرټیکل مو دی ته واړو. داس هاندي موبایل ته وایي، داس هاندي یو موبایل. دی هاندیز، د لومړي قانون مطابق مو آرټیکل دی ته واړو او په آخر کې مې ایس ورسره کړ، دی هاندیز. بل دی ډېر کولی قلم ته وایي، یو قلم، دی کولیز، قلمونه. راځو بل هم دغسې یعنې چې په قوانینو کې موږ نه دی ذکر کړی خو دلته هغه شته چې تبدیلېږي. مثلا دی تافل، دی تافلن، دی تافلن، ان په آخر کې ورسره اضافه کړ، دی خپله دی ته واوښته او دلته ان په آخر کې مې اضافه کړ، دا جمع حالت ته واوښته. دی غیګل، دی ریګلن، دی غیګلن، دی غیګلن په آخر کې صرف ان ورسره اضافه کړ. دی لامپه، دی لامپه د څلورم قانون مطابق موږ تاسو ویل که چیرې په ای سره یو نوم ختم شوی موږ په آخر کې ورسره ان اضافه کوو چې دا جمع حالت ته واوړي. دی لامپن، دلته EG 4 مې ورسره لیکلی دی، یعنې د څلورم قانون مطابق دا په هغه قانون کې تطابق کوي. دلته بیا بل دی
بعضې نومونه په تنه د ای په اضافه کولو سره هغه کیږي اړول کیږي، جمع حالت ته اوړي. مثلا ډیر کورس، لکه دا ټول په آر څلور قانون کې تطابق وړ دی. مثلا ډیر کورس، دی کورس ګورئ ای په اخر کې ورسره اضافه شوې ده. Das Heft, die Hefte، یعنی کتابچې. ډیر ټش میز ته وایي، دی ټش میزونه. راځو دلته د پنځم قانون مطابق، پنځم قانون کې موږ تاسو دا ویلي وو چې یا موږ تاسو ای ان وایبلی شي، بعضې وایبلی شي نومونه یعنی ښځینه یا مؤنث نومونه دي چې هغه راشي د هغې په آخر کې د ای ان او یا هم ان ای ان په اضافه کولو سره د هغه د مفرد حالت څخه جمع حالت ته اوړي. مثلا دی څال عدد ته وایي، یو عدد دا په الماني ژبه کې یو ښځینه نوم دی. نو دی څال، دی د لومړي قانون مطابق خپله دی حالت ته اوړي او په آخر کې موږ تاسو د دې سره ای ان د پنځم قانون مطابق اضافه کوو. دی څالن. بل دی دی لیغرن یوه ښځه استاذه. دی لیغرینن، دلته ان خو آلریډي راغلی دی، یعنی مخکې نه راغلی دی. نو ای ان به څنګه ورسره اضافه کوو؟ دا ان به په ډوپلټ ان بدل کوو، یعنی ان ای ان به ورسره اضافه کوو چې شي دی لیغرینن یعنی ښځینه استادانې. دیتور معنا دروازه په الماني ژبه کې مؤنث ده. نو دیتور معنا دروازه. دیتورن په آخر کې ای ان ورسره اضافه کړ او دی خو د لومړي قانون مطابق خپله دی او ای ان په آخر کې د پنځم قانون مطابق ای ان ورسره اضافه کړ، دا په جمع باندې دروازې. اوس راځو د څلورم قانون مطابق، په هغې کې موږ تاسو ویلي وو چې د ای په اضافه کولو سره په آخر کې د بعضو نومونو سره په آخر کې د ای په اضافه کولو سره موږ تاسو یو نوم د مفرد څخه جمع ته اړو. او بل مو دا ویلو که چیرې د کلمې په منځ کې ا او او راشي نو دا موږ تاسو په املاوټ بدلو او په آخر کې ای ورسره اضافه کوو. لکه دلته مثلا ډیر شټول هغه ته وایي چوکۍ ته وایي. دا ډیر د لومړي قانون مطابق په دی بدل شو. امپلوغال ویلي مو چې د لومړي قانون مطابق چې امپلوغال د article ist immer die. Okay, so die Stole معنا چوکیانې. der Schwarm der Schwarm یا دی ډیر د لومړي قانون مطابق په دی واوښته او چې ده مو په املاوټ واړوله او په آخر کې مو هم ای ورسره اضافه کړه. نو دی شومې د شوام سپنج ته وایي، د شومې سپنجونه. بل دی ډیر ټون آواز ته وایي، دی ټونې آوازونه. ګورئ ډیر د لومړي قانون مطابق په دی بدل کړ او او چې ده په املاوټ بدله کړه او آخر کې ای ورسره اضافه کړه. یعنې دا د څلورم قانون مطابق دا په دغه شکل باندې د مفرد څخه جمع حالت یا پلوغال ته تبدیلیږي. بل دی دلته نور مثالونه دي، هغه دا هم د څلورم قانون مطابق دي. البته موږ تاسو ایغ ا یا او په املاوټ باندې اوړي او ایغ ورسره په آخر کې اضافه کوو. مثلا das Haus د لومړي قانون مطابق په دی او هاوس دلته ا په املاوټ باندې بدل شو او آخر کې ایغ ورسره وکړو. نو دا تلفظ کیږي die Häuser معنا کورونه. das Haus معنا کور، die Häuser کورونه. das Buch د کتاب، die Bücher
Die Buche دا په دی بدل شو او په اوملاوټ او آخر کې ایغ ورسره اضافه کړ دی بوخه. بل دی das Wort دا یو کلمه داس په دی او اوملاوټ ته واوښتو بدل شو او آخر کې ایغ ورسره اضافه کو دی ورته. نو دا شو د نومن ان پلورال مثالونه. تاسو ته مو مثالونه درکړل. هیله ده چې په دې مو پوه شوي وئ او سر مو پرې خلاص شوي وي. بیا هم د نورو ویډیوګانو او نورو درسونو لپاره زموږ سره اوسئ.